بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د پښتو متلونو یو څلوېښتمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې یو څو نوي متلونه درته بیان کم. وی صبر د سپي ښه دی او خوراک د سړي. صدقه رد البلا ده. وی تاوس ګډېدو چې خپو ته یې وکتل په جړا شو. وی ګل د کدو ګل دی چې یو تیشو کوم ورلاندې بل دی. وی عشق او مشق نه پټیږي. عقل یې چې کم وي تل یې په کور غم وي. وی عقل خو خرڅیږي نه چې درته واخلم. وی عیسی په خپل دین موسی په خپل دین. او وی غاښ چې رنځور شي علاج یې انبور شي. او وی غر د ستنې په سوکه نه سوری کیږي. غر که لوړ دی په سر یې لار ده. غریب خو هندو دی چې ایمان نه لري. او غشي ته چا ویل چې ولې زغلي ویل یې رستو د لیندې نه پوښتنه وکړه. غل سل کوره به وران کړي یو خپل به ودان نه کړي. او وی غل له خپل طرف نه ویریږي. او غل هم وایي خدایا مل هم وایي خدایا. ملګرو دا د نن متلونه تاسو سره مې شیر کړ. اجازت غواړم د الله په امان.